د متلونو کیسې له خپل وطنه ګل وطنه کتاب څخه. د کتاب لیکوال عبدالنافع همت، ویاند او چمتو کوونکی سعید لودین. متل دی وایي یا مړ یا موړ یا جک پر غوايي سپور. په پخوا زمانو کې چې بایسکل، موټر سایکل، موټر، الوتکه، اورګاډي او د سفر کولو نور وسایل نه و، نو خلکو به پر حیوانانو لکه خرو، اسانو، اوښانو او غویو سفرونه کول او یا به یې بارونه پر وړل. له همدې امله دغه ډول حیوانان ډیر ګران و او یوازې شتمنو خلکو رانیولی سوی. په دې حیوانانو کې په کلیو کې غویي تر ټولو مهم و، ځکه چې هم یې بار وړی سوی او هم یو یې پکېدله. وایي چې یوه خان خورا ډېرې پیسې، جایداد او څاروي درلودل. خان دا شتمني په ډېر ظلم او ناروا لاسته راوړې وه. کله چې سپین ږیری سو نو د مرګ او قبر له عذاب څخه ډېر بیرېدی. یو وخت خان ناروغه سو. کله چې په ځان پوه سو چې نه جوړیږي، زامن، لوڼې او نور تیرونې خپلوان یې راوغوښتل او داسې وصیت یې ورته وکړ: تاسو ته مې دونه ډېر جایداد او مال در پرېښود چې ستاسې لمسیان یې هم نسي خلاصولی، نو باید تاسې هم زما دا یو وصیت خامخا پر ځای کړئ. هغه دا چې کله زه مړ سم نو په قبر کې لومړۍ شپه یوازې مه پرېږدئ، په هره بیه چې وي یو څوک دې راسره پاته سي. کله چې خان مړ سو نو مخکې تر دې چې په قبر کې یې کښېږدي، زامنو یې وویل چې باید د بابا وصیت پر ځای سي. د خان زامن، لوڼې، میرمنې او نور تیرونې خپلوان یې سره کښېنستل. دوی په دې باب خبرې شروع کړې چې څوک به له بابا سره یوه شپه په قبر کې تېره کړي. تر ډېرو سلاو او مشورو وروسته هېچا هم دې کار ته اوږه ورنه کړه. کله چې د خان زامنو په خپلوانو کې د دې کار لپاره څوک پیدا نه کړ، نو په کلي کې یې داسې اعلان وکړ: هر چا کله خان سره په قبر کې لومړۍ شپه تېره کړه، نو هم ښه ډېرې نغدې پیسې او هم یو دانه د یوې غویۍ په انعام کې ورکول کیږي. که څه هم په کلي کې د ټولو بېوزلو خلکو زړه غوښتی چې دا انعام وګټي، خو هیڅ چا هم زړه نه سوی کولی چې په قبر کې ژوندی ښخ سي. په دې کلي کې یو ډېر بېوزله او غریب سړی اوسېدی. دی له خپله ژونده دونه بېزاره سوی و چې مرګ ته یې هوا کېده. کله چې دا اعلان واورېد نو د خان زامنو ته ورغی، ول زه غواړم د خان په قبر کې لومړۍ شپه تېره کړم. زامن چې ډېر خوشحاله سول، ول سمه ده، د دې لپاره چې د غریب سړي زړه ته ولویږي، یوه اندازه پیسې د مخه لا ورکړې او د یو غټ غویه یې ورښکاره کړ. ول دا دی، وګوره دغه غویی په انعام کې درکوو. کله چې د مسکین سړي میرمن خبره سوه نو په چغو چغو یې میړه ته وویل: د خدای پر پار، دا کار د کړو دی چې ته یې کوې؟ ته نه پوهېږې چې تر اوسه هېڅوک هم له قبر څخه ژوندی نه دی راوتلی. موږ اوس په وچه ډوډۍ نه یو ماړه. که ته خدای مه کړه مړ سې نو زه او اولادونه به دې څه کوو؟ مسکین سړی چې نور یې له ژونده زړه تور سوی و، معاینې ته یې وویل: زما ژوند اوس هم د ژوندیو خلکو په شان نه دی. هر ډول چې کېږي زه دا کار کوم، یا مړ یا موړ یا جګ پر غوايي سپور. کله چې غریب سړی دا کار ته غاړه کښېښوله نو د خان زامنو د خان قبر ډېر لوی جوړ کړ. داسې یې جوړ کړ چې یو سړی په ناستې ورسره ځایېدای سي. غریب سړی یې له خان سره په قبر کې پټ کړ او قبر ته یې یو کوچنی سوری ورکړ چې قبر ته هوا ورتلای سي. غریب سړی اول دونه نه بیرېدی، ځکه چې د قبر تر کوچني سوري یې لږ رڼا لیدله. خو کله چې شپه سوه نو له ډاره یې ستونی وچ سو او د بدن وریښتان یې چک جک ودرېدل. وروسته یې له ځان سره وویل چې توکل پر خدای، هر څه چې راپېښېږي. بسم الله یې څو واره پر ځان چوف کړه چې له دې سره سم یې بیره له زړه څخه ووته. څرنګه چې ټوله ورځ یې په مځکه کې کار کړی و، نو یو ساعت وروسته خوب یووړ
او ښه په درانه خوب بیده سو. غریب سړی همداسې بیده و چې د یو شي ټک ټک له خوبه راویښ کړ. سترګې چې یې راروڼې کړې نو ګوري چې سهار سوی دی او د قبر تر سوري د لمر وړانګه ورلوېدلې ده. کله چې یې غوږ ونیوی نو د خان د زامن خبرې یې واورېدلې چې په کلنګ یې قبر سوری کاوه. کله چې د خان زامنو قبر سوری کړ او غریب سړی یې راوکش نو غریب سړی دونه خوشحاله سو لکه تر مرګ وروسته چې بیرته را ژوندی سوی وي. د خان زامنو ورته ویل چې کیسه وکړه، څه دې ولیدل، زموږ پلار ته څه ورپېښ سول؟ غریب سړي ورته ویل چې هېڅ مې نه دي لیدلي، یو ساعت وروسته خوب راغی او ستاسې د کلنګ په کړپي راویښ سوم. د خان زامنو غریب سړي ته نغدې پیسې او یو غټ غویی په انعام کې ورکړ. سړی ډیر خوشحاله سو، کور ته راغی او هوسا ژوند یې پیل کړ. تر دې وروسته چې بچا په کلي کې یو داسې کار کاوه چې له ګټې سره به یې تاوان هم تړلی و، نو د غریب سړي دا خبره به یې کوله: یا مړ یا موړ یا جک پر غوايي سپور. یادونه: دا متل په کندهار او جنوبي پښتونخوا کې ډیر ویل کیږي. کله چې یو څوک بېوزله وي او له یو کار لپاره ټینګ عزم وکړي او خپل ژوند له بېوزلۍ څخه وباسي، البته دا یو داسې کار وي چې د بري ترڅنګ د مرګ خطر هم لري، خو سړی نه پر شا کېږي او قوي اراده ولري، نو دا متل وایي. د کتاب لیکوال وایي چې دا کیسه مې د 1989 شمسي کال د غوايي د میاشتې پر 6 نیټه له ښاغلي خلیل احمد څارن څخه د ټلیفون له لارې اورېدلې ده. څه ښه یې ویلي دي: یا مړ یا موړ یا جک پر غوايي سپور.